بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم همتان خوب و سلامت باشین دوستان عزیز. امروز میخوایم راجع به ویزای بشردوستانه برازیل معلومات براتون شریک بسازم. انا غواړم تاسو سره د برازیل د هیواد د بشردوستانه ویزو په ارتباط باندې معلومات شریک کړم. برازیل هیواد یو داسې هیواد ده چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته افغانانو ته بشردوستانه ویزې اعلان کړې او دغه څو میاشتې مخکې دغه ویزې بیا هم څه شوې، تمدید شوې، یعنې اپډیټ شوې تر 2026 کاله پورې. هغه افغانان چې اقتصادي مشکلات لري، نظامي مشکلات لري او نشي کولی چې افغانستان کې پاتې شي یا ژوند وکړي، یا اقتصادي مشکلات له وجې یا د نورو مشکلاتو له وجې، د دوی لپاره یې بشردوستانه ویزې اعلان کړي دي. نو دوی هر افغان کولی شي دغه ویزو ته څه وکړي، اپلای وکړي او د انټرویو نوبت واخلي او هغه نه وروسته د ویزو ته ترلاسه شي. دغه ویزې چې دي البته دا فقط ویزا که فقط رایگان میباشه، فقط مصرف تجاری که سرتون میایم، مصرفشون که میایم فقط سر تکت تجاری میباشه و جای بود و باش در ایران و در قطر، در ایران و در برزیل البته. که مثلا فعلا برای اتباع افغانستان چند تا سفارتخانه به خود چیزی کنه اختیار داده چې هغه عبارت دي له قطر، عربستان، ایران، پاکستان، روسیه او ابوظبي. او دغه هیوادونه فعلا لپاره د افغانانو لپاره په اختیار کې ورکړي دي. کوم افغانان چې په همالته اوسېږي دوی لپاره دغه سفارتونه په اختیار کې ورکړي، کولی شي دې ته اپلای وکړي او انټرویو نوبت درته مشخص شو، بیا همالته مراجعه وکړي، انټرویو ورکړي. کله چې انټرویو مو ورکړه بل انټرویو تاسو ته د ویزا صادروي. او هغه افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي دوی هم کولی شي چې آنلاین له طریقه ورته اپلای وکړي تر څو ورته نوبت مشخص شي. هغه کسان چې داخل د هیواد کې دي دوی کولی شي ورته اپلای وکړي. په داسې ورځو کې البته نن او پرون البته پرون ورځ رئیس نه فعلا لپاره په تهران کې د هغه اتباع یا هغه غړي چې غواړي چې بشردوستانه ویزې ترلاسه کړي دوی لپاره یو آنلاین سیستم ایجاد کړی ده. آنلاین سیستم ایجاد کړی، دوی کولی شي چې د آنلاین سیستم له طریقه د انټرویو نوبت واخلي او هلته د پیمنټ واخلي د انټرویو لپاره، او کله چې انټرویو نوبت مشخص شو بیا له هغه نه وروسته ورته ویزا صادروي. نو فعلا لپاره هغه کوم سیستم چې جوړ کړی ده، مخکې دغه سیستم په پاکستان هیواد کې، قطر هیواد کې، ابوظبي کې دا فعال و او خوشبختانه فعلا لپاره په تهران کې هم فعال شوی ده، خو په مکمل شکل سره فعال شوی نه ده. فقط فعلا لپاره پکې اکاونټ جوړیږي او اکاونټ نه وروسته دا څو ورځو کې د سبا یا بل سبا یا نږدې ورځو کې بیا کولی شي نور معلومات هم ورته اضافه کړي. در می نزدیک ها البته یک سیستم ایجاد شده که از طرف سفارت تهران که باز میتونه که تمام معلومات خود در همون سیستم چیزی کنه اپلود کنه، دیگه منتظر نمیمانین. یعنی در این سیستم اگر اسناد خود اپلود کنه حدود احتمالا که براتون بگیم از 1 ماه شروع تا 2-3 ماه بعد براتون نوبت انترویو مشخص میشه. مثل قبل که در پاکستان هم با شده بود، در قطر هم با شده این قسم سیستم و در ابوظبی هم با شده، حالا در تهران هم با شده. فعلا این سیستم که است البته این سیستم جدید جور شده و در حال اپدیت شدن است. احتمال است که امروز یا فردا دیگه فردا مکمل این اپدیتشون خلاص شود. فقط و فقط فعلا اکانت ساخته میشه. اکانت به طور ساخته میشه که ایمیل خود چیز میکنی وارد میکنی و ایمیلی که وارد کردی یک کد براتون میاد، ایمیلتون در بخش اسپم در اونجا کد میزنی، بعد از اون مشخصات خود وارد میکنی، اسمتون و آدرس فعلیتون و شماره فایل خود. اگر فعلا در ایران باشین باید آدرس فعلی خود ایران بزنین. اگر فعلا در افغانستان هستین باید آدرس فعلی خود افغانستان بزنید و شماره افغانستان باید بزنید و اگر ایران هستین شماره ایران باید بزنید. همین شرایطشان است. بعد از او فعلا دیگه گزینه هایشان فعال نشده، احتمال است که در روزهای آینده بخیر این گزینه های دیگه هم باید فعال شود. باز میتونه که اسناد مورد نیاز همراهشان شریک بسازین و اپلود کنید. و دی ویزا که هست البته اسنادی که لازم می باشه باید پاسپورت داشته باشید. بدون پاسپورت نمیتونی که ثبت نام کنیم یا حتی نمیتونی که ویزا دریافت کنیم. اگر کسایی که مثلا پاسپورت نداره میتونه که فعلا اکانت بسازه به خود، باز هر وقت که پاسپورت گرفت باز میتونه که در سیستم شان اپلود کنه. خب
احتمال این هم است که کسایی که ثبت نام میکنه باید ویزای ایران باید داشته باشه. بدون ویزای ایران باز نمیتونم. مثلا قبل که پاکستان باز شده بود شرطش نمی بود که باید پاسپورت داشته باشی. در زمین پاسپورت یک اپلیکیشن فرم است، امور خانه پوری کرده باشی، امور باید داشته باشی و دیگه ویزای پاکستان باید داشته باشی. البته با داخل خاک پاکستان باید باشی، یعنی بیرون از افغانستان نباشی. در این صورت باز میتونی که ویزای بشردوستانه برزیل دریافت کنی در پاکستان. احتمال این هم است که از ایران هم قسم شاید باشه. خب فعلا سیستم ابدیت نشده، به شکل کامل نشده. روزهای بعدی احتمال است که می سیستم ابدیت شود و کدام گزینه هایی که میخواه یا کدام اسنادی که میخواه اونها را باید براشون اپلود کنی تا براتون نوبت ویزا بدم. و کسای زیاد سوال میکنه که مصرف ویزای بشردوستانه چقدر میای. البته این ویزا خو البته رایگان میباشه. این ویزا رایگان است برای اتباع افغانستان. دانا حق این ویزا افغان ها داره بشردوستانه و فقط مصرف که سالتان که میایه، مصرف تکت طیاره سالتان میایه و جای بود باش در تهران که مثلا اگر کدام مقارب داشته باشه اونجا باز میتونه کدام مشکل نیست و کسی که نداشته باشه خب مصرف در تهران که میشه سرتان اون مربوط خودتان میشه و برای 10 روز یا 15 روز در برزیل که اونجا میری اونجا مصرف ازتان میشه. این تمام مصارف فی نفر البته که ما معلومات دریافت کردیم از دوستان خود از 2000 شروع تا $2,500 ازتان مصرف میشه تا برزیل. البته از افغانستان تا برزیل. بعد از او از برزیل میتونید به دیگه کشورها مثلا کشورهای بولیویا یا کولومبیا یا مکسیکو، امریکا، کانادا دغه هیوادونو ته هم کولای شي لاړ شي. د برازیل ټال مصرف افغانستان ته برازیل پورې له 2000 نیولې ته $2,500 پورې مصرف راځي او ها کسان چې غواړي له برازیل نه نوري هیوادونو ته لاړ شي کولای شي بولیویا ته حتی فرانسې ته هم کولای شي له دې طریقه لاړ شي کولومبیا، مکسیکو، امریکا او کاناډا ته هم لاړ شي. زموږ د معلوماتو په اساس چې هیوادوال چې له برازیل نه کاناډا پورې تللي دي دوی باندې ټال $6,000 مصرف راغلی. یعنی کسایی که از برزیل به کانادا رفته است $6,000 ازشان مصرف شده بغیر از مصرفی که از افغانستان تا برزیل میشه. این یکن $2,500 مصرف میشه. بعد از برزیل تا کانادا $6,000 ازشان مصرف شده. یعنی مکمل که حساب کنه $9,000 از تا کانادا البته مصرف شده ازشان. و دغه مصارف چې دی د خپل لاس باندې ورکینې څوک د نه اخلي او برازیل نه اپلم. کله چې تاسو برازیل ته ورسیږئ نو تاسو به لومړی یو کار وکړئ چې هلته اقامه واخلئ. 1 کلنه 2 کلنه 3 کلنه چې هر څومره ستاسو هغه 3 کلنه اقامه واخلئ یا 2 کلنه اقامه واخلئ. د اقامې ګټه دا ده چې تاسو که چیرته کولمبیا هیواد کې مثلا غواړئ چې کاناډا ته لاړ شئ، امریکا ته لاړ شئ، ګټه دا ده چې تاسو که چیرته په کولمبیا هیواد کې یا بل هیواد کې یا مکسیکو کې چیرته ګیر شوئ تاسو بیرته برازیل ته راولي راسن افغانستان ته نه ډیپورټ کوي. فقط و فقط تاسو څه کوئ برازیل کې برازیل ته رالیږي. وقتی که به برازیل رفتین بخیر اونجا اقامه 1 ساله 2 ساله 3 ساله بگیرین. اقامه مفیدشون همی است که مفاداتشون همی است که وقتی که از در کولومبیا یا مکسیکو گیری میشی یا بندی میشی شما را پس به برازیل تبدیل انتقال میده. نه شما را به افغانستان دیپورت نمیکنه، راست مستقیم به چیزی میکنه به برازیل دیپورت میکنه. در اونجا باز میمانین. برازیل کې پاتې کیږي هغه جن بیا کولای شي دوباره بیا لاړ شي ورته او خپل به سفر ته دوام ورکړي تر خپل هدف ته ورسیږي. او نور د برازیل البته د سفارت چې په تهران کې روزانه چې د روزانه 50 کسانو ته څه کوي د انټرویو نوبت مشخص کوي او 50 کسانو سره انټرویو نوبت ورکوي. مخکې سیستم داسې و چې یو کس کولی شو چې 10 کسانو سره هم ځان سره بوځي، خو دغه سیستم اوس فعلا لپاره محدود کړی ده. هغه کسان چې دوی فامیل غړي دي فامیل غړي دي دوی کولی شي 15 نیولې تر 8 پورې دغه کسان ځان سره واخلي، یعنې ځان سره کولی شامل کړي په لیست کې او هغه نه نشي کولای. او بل
هغه کسان چې په قطر یا ابودوبي کې دوی ثبت نامونه کړي دي دوی یو شرط دا ده چې باید د قطر ویزې ولري یا د ابودوبي باید ویزې ولري دوی نه بدون نشي کولی دوی هلته اپلای وکړي یا ورته ثبت نام وکړي همدارنګه په ترکیه کې هم کم کسان چې په ترکیه کې د دوی باید د ترکیې ویزه ولري په هغه صورت کې دوی کولی شي چې د برازیل هیواد ته اپلای وکړي یا مثلا په پاکستان کې هم فعلا لپاره پاکستان بند ده فقط و فقط چې خلاص دي روسیه خلاص ده قطر خلاص ده ابودوبي خلاص ده ترکیه خلاصه ده او ترکیه د ایران البته اوس فعلا لپاره تازه په فعالیت باندې شروع کړه مخکې چې خلاص د ایمیل له طریقه خلاص شو هغه کسانو به چې انټرویو نوبت ورته رسېد هغوی ایمیل یې کو سفارت ته هغوی ورته یو تاریخ مشخص کو بیا په همغه تاریخ باندې مراجعه کوله خو فعلا لپاره دا 2 ورځې کېږي چې دوی هم د پاکستان ابودوبي او قطر غوندې سیستم یې جوړ کړی ده چې دوی انلاین شکل سره ثبت نام کېږي پکې اول پکې اکاونټ جوړېږي یو یوزر جوړېږي هغه نه وروسته پکې معلومات ټول اچول کېږي او دوی ته بیا تاریخ ټاکل کېږي بیا په همغه تاریخ باندې انټرویو ورکوي او نور داسې کوم خاص هغه شرایط خاص نه لري فقط و فقط دا ټول افغانانو لپاره دي او بیا هم که د برازیل د هیواد په ارتباط باندې کوم سوال در سره یا کوم مشکل لري کوم ځای کې کولی شئ زموږ د واتساپ شمیره به د ډسکرپشن کې سره زه شریکه کړمه دې له طریقې هم کولی شئ تعقیب کړئ یا موږ ته میسج وکړئ خپل مشکل شریک کړئ یا د همدې ویډیو لاندې خپل مشکل ونوشته کړئ موږ تر څو تاسو مشکل ته رسیدګي وکولی شو او زمونږ ټلګرام هم شته کولی شئ هغه هم تعقیب کړئ ځکه زیاتره معلومات چې موږ د برازیل هیواد ترلاسه کوو یا لیستونه ترلاسه کوو په همغه ټلګرام کې موږ شریکو تر څو د هیوادوالو هغه مشکل موږ حل کړو او که بیا هم کوم سوال لرئ کوم وړاندیز لرئ کولی شئ موږ څخه یې واخلئ موږ څخه ترلاسه کړیم برای معلومات بیشتر کدام سوال دارین البته کدام پیشنهاد دارین کدام جای مشکل دارین میتونیم زیر می ویدیو کامنت نوشته کنین تا ما براتون مشکلتان حل کنیم برای معلومات بیشتر چنل یوتیوب ما را سابسکرایب و لایک و شیر کنیم تا ویدیوهای بیشتر براتون تهیه و ترتیب کنیم لا ډیر معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره لایک شیر کړئ تر څو موږ تاسو سره ښې ویډیوګانې جوړې کړو تر څو ستاسو مشکلات حل شي مننه کور آباد